الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اکثر دا بیدین چی کینی نو دی علماء پا بارک دا خبری کی او دی دیندار طبقی پا بارک مڑوی دین نشتی دی چاندو دا پارا زانی مولا کرده دین نشتی دا خیٹو دا پارا لگی آئی تیو گروی دی خیٹو دا عالم دیسی حق پرس عالم دیسی کچھتے عالم وینی وغلا گھٹی دا بدن حق پرس دیسی ہوئی مطلب دا چی دا حق پرس علم یو نخ داره چی دے با دا پوکی سر الوزی دے با ڈوڑی نخوری دا سر با خکل گاڑے نئی دا سر با سپینی جامی نئی خد دے با ہر سکی دا گورا دی دنیا پرستو دا عقل دے با ہر سکی دل حلال دی حالانکہ کلمہ دم ویلے دا کلمہ مولام ویلے دا دیندارم ویلے دا دے با ہر سکی دے سر ہر نعمت شتی دے بچو سر ہر نعمت شتی خو کو دیندار سڑے پہ یو نعمت کیولی دو نو ڈائریک دا پا نیت بانی شک شروع کی صحیح شو دا چی لازمک واغستا نا دا با دا جماعت بنو مرا جمع کری او تا چی لازمک واغستا نوی زتا دا خراب سڑے اخکارم زتا دا غلط اخکارم نو بیا پا دیندارو باندی ولی چی بہتانو لگے چی سوک حق قبول کی نو داری کوئی ویدای دا کجورو دا پارا دای دیر مشہور کردی دا آوی دا سعودی عرب نا کجوری رائزی او بڑستنی کجوری او بڑستنی رائزی او جیوی پا یو موز باندی دوی تا پیسی ملاوی گی چی یو موزو کی کنا نو پاگی باندی پیسی ملاوی گی ما تا مخی دا خبر کردی یو مجلس کی سپینگیری دا خبر وکړه مشر سړیو وی دا وابیان په یو منځ باندې د 50 شلل ملایوي دوی ته ویلی شوي دي چې په منځ کې به رفلدین کوئ او حکومت به دله څو ریاله درکوي 50 نو ما هغه ته دا ووایي ما حاجي صاحب دا ځای ما ته هم وښایه وی ولې ما یو خو به ستا د خبرې حقیقت معلوم شي او دویم جو زبا تیم زن لپیسی رالم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة یالله دنیا مراکا و آخرت مراکا نو دا پیغمبر پا طریقہ عملون کوا او سو یو سل 50 رالم جیب تا چوا سکار تا بکی بے ضرورت شتی نشتی ضرورت 50 رالم نه دا خو ټول لکه نبی خبره واورم مخکې سوي وي به دا سټ دي سي وګورو وی نور دې نیم خبر خو ابروزازي یو کس لیږي دا سند دی ګوره بیا که د هغه نه یې تپوس وکړي هغه به م وایي چې یو کس لیږي او که د هغه نه یې تپوس وکړي هغه به م وایي چې یو کس لیږي په اخره کې به خبره په ابلیس باندې ختمه شي چې هغه به دا خبره نشر کړي دله وی د پاکستان ته وی د کجورو ټرکونه راغلي دي نو هغه ټرکونه چې د کجورو وی د ولیدو نو هغه مذهب یې پرېښو ما دې مخکې ورځو کې دا خبره بیان کړې وه چې دا خو بیا دلالت کوي دوی ته داسې ووایه چې دا خو بیا دلالت کوي چې ستاسو دا مذهب ډېر کمزوری دی ولې کمزوری دی خلک ته په کجورو اوړي او خلق تی با بڑستن ووڑی منگ دی سوک با بڑستن ووڑی کنه منگ دی سوک با کجورو ووڑی سوک تی ووڑی منگ با کجورو خدا خود دلالت که جستا دا مذہب کمزور ہے چی با کجورو تی خلق ووڑی او با بڑستنو تی خلق ووڑی ایو ابروز لگوی دوی چی دا پستی خبری کوی دا دی در از که چی پستی کجوری خوڑی نو کجوری خو اوچت نعمت تی دا اللہ کجور سمرا خیسته نعمت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم
او د صحابه کرامو عامه غذا سوه کجورې به یې خوړه نو که الله په موږ باندې کجورې خوروي نو دا خو الحمدلله اوچت نعمت دی د الله ته یو سړی په دې مه رادغه کوه چې تا کجورې اغوستي دي او تا کمبلې اغوستي دي او تا پیسې دا هر څه په سیټ ته که کجورې م اغوستي دي کمبلې م اغوستي دي پیسې م اغوستي دي ته یې اوس په دلیل کې پړ که خبره ختمه شوه ستا دې سره څه کار دی کجوري اغوستي دا د خپله معامله پیسې اغوستې خپله معامله کمبلې اغوستې خپله معامله ته ورسره څه وکړه په کوم ځای کې پړ که دلایلو په میدان کې پړ که یو مړې که او دا اوس خبره نه شوه چې په شیشه خبرې کوه دوی له چې د حکومت نه پیسې راځي او دوی له د کویت نه پیسې راځي او دوی له د سعودي عرب نه او بعض دا وایي دوی له د امریکې نه پیسې راځي عجیبه خبره ده اوس امریکا ماله پیسې رالیږي دې دپاره چې ته خلکو ته قرآن او حدیث وښایه او برطانیه پیسې رالیږي چې ته دوی ته قرآن او حدیث وښایه هغو خو پیسې لګوي دې دپاره چې د قرآن او حدیث ورک شي د دې خلکو نه هغو خو پیسې لګوي دې دپاره چې حق پرست ختم شي هلې ونې دي چې پیسې ماله راکوي چې ته قرآن او حدیث بیانوه ته وایې زه زورور یم که نه دلایل راوړه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین زموږ دین خو بنا دی په څه باندې په دلایلو باندې یو سړی ما ته وایي چې زه باطل پرست یم اوس ما یادوي چې د مسلې کمزوري دا پرېږده چې زه څه کاروبار کوم بعض وایي دا کاروبار دی دې څه ضرورت دی دا پرېږده زما کور والا زما ذات زما نسب زما شکل ما سره څومره پیسې دي نه دي زه غریب یم زه مالدار یم دا ټولې مسلې سیټ ته کېږده کومه مسله چې زما کمزوري ده په هغې دلیل وښایه چې دا کمزوري ده بس خبره ختمه شوه خو چې کله خبره جګړې ته اړې او کوم سړی چغې وایي او کوم سړی په مناظرو کې ټوپکې راوړي او کوم سړی اخره کې خبره جګړې ته اړې پوه شي چې دې سړي سره دلایل نشته نو بیا د خلاصي یو لار ده چې انسان جګړه جوړه کړي جګړه جوړه که چغې چغارې شروع که نو خبره به ډسمس شي خبره به ورانې شي د په باطل باندې به پرده راواچولی شي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په حق باندې د مرګه پورې قایم او دایم لري هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين